له خلقته تر قیامته. زه یو انسان یم، زما کیسه له یو موټی خاورو پیل شوې ده، خو پای مې یا د جنت په باغونو کې دی یا د دوزخ په ژورو کندو کې. دا یوازې زما کیسه نه ده، دا ستا هم ده او د نورو هم. دا زموږ د ټولو یو مشترکه کیسه ده چې الله تعالی د قرآن کریم له لارې دا پیغام موږ ته را رسولی دی. کله چې الله پاک فرښتو ته امر وکړ زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، هغوی حق پک شول او وی ویل آیا داسې څوک پیدا کوي چې فساد به کوي او وینه به تویوي؟ خو الله پاک ځواب ورکړ زه په داسې څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. او همهغه و چې د انسان د سفر لومړی قدم واخیستل شو. یو موټی خاوره وه، خو د تقدیر بوی یې درلود. بې حرکته بڼه یې وه، خو د رب د پیرزوینې له برکته یې حرکت وکړ. او کله چې روح پکې واچول شو نو هغه څه وشول چې د کائناتو تاریخ یې بدل کړ، یعنی فرښتو ورته سجده وکړه. څنګه یو مخلوق چې له خاورو جوړ دی دومره لوړ مقام ته ورسید؟ په دې اړه قرآن کریم کې داسې راغلی دي: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ژباړه: او بېشکه موږ د ادم اولاد ته عزت ورکړی دی، په وچه او اوبو کې مو سپاره کړل، له پاکو شیانو مو رزق ورکړ او هغوی مو په ډیرو مخلوقاتو غوره کړي دي. خو دا کرامت یوازې د سجدو نه و، بلکې د امتحان دروازه هم ورسره خلاصه شوه. له هغې ورځې را په دې خوا انسان د نفس، شیطان او دنیا ترمنځ بند پاتې دی. هر ګام یې یا د نور په لور دی یا د اور د لمبو په لور. هره ټاکنه یا د جنت تخم دی یا د دوزخ د سختیو بوټی. آدم علیه السلام خطا وکړه خو توبه یې وکړه. قابل وینه توی کړه خو الله تعالی ته یې مخ وانړاوه او همداسې په خپل کړي عمل ولاړ پاتې شو. قرآن کریم موږ ته دا راښیي چې انسان د توبې له لارې بیرته خپل رب ته وګرځي، ځکه چې د اشرف المخلوقاتو ارزښت یوازې په سجده کې نه ده بلکې په تسلیمۍ او ځان سپارنه کې دی. او همدارنګه قرآن کریم دا هم راښیي چې د انسان پای له دنیا سره نه دی تړلی بلکې مرګ د بلې دنیا دروازه پرانیزي. یو ورځ به راشي چې دا یو موټی خاوره به بیرته را ژوندی شي، د هر اندام ګواهي به وي، هر لاس، هره پښه او هره سترګه به خبرې کوي، محشر به وي، حساب به وي، او بیا به د دې اوږدې ازموینې زیری وشي چې په عمل نامه به لیکل شوي وي: داخل شه جنت ته، ته کامیاب یې. او یا به پرې لیکل شوي وي: ای ظالم نفسه، لاړ شه او د خپلو نافرمانیو عذاب دی ووینه. هر ورځ، هر فیصله، هر نیت، دا ټول د دې ستر پړاو برخه ده.